ګران اوریدونکو، اول خو زمونږ نیکې هیلې او پیرزونې قبولې کې، او بیا زمونږ د ډیر وخت نه دا خیال او ارزو وه چې د قلم د خاوندانو، شاعرانو او ادیبانو ته راپېښې مسلې د دوی غوښتنې او د شاعرانو ادیبانو د فلاح و بهبود لپاره خپل وړاندیزونه د حکومتي اهلکارو او د محکمه کلچر خیبر پښتونخوا مشرانو ته وړاندې کو او د هغې رای او نظر په معلوم کو. مونږ خدای په دې نیک مقصد کې کامیاب کړو او د قلم د خاوندانو د ستونزو، غوښتنو او د فلاح و بهبود په حواله مو یوه ګټوره او د ډاډ وړ مرکه د محکمه کلچر ډایرکټر محترم اجمل خان صاحب سره او نوموړي شاعر او په محکمه ثقافت کې د ژبې او ادبیاتو په څانګه کې یو ذمہوار کس اکبر هوتي صاحب سره کړې ده. موږ د دواړو ښاغلو مننه کوو چې خپل دروند نظر یې موږ سره شریک کړو، او د کلچر ډایرکټر اجمل خان صاحب په دې هم مننه کوو چې موږ ته یې دا ډاډ هم راکړو چې ستاسو په وړاندیزونو او په مسلو به موږ په سنجیدګۍ سره غور کوو. د مرکې اوله برخه د محکمه کلچر ډایرکټر محمد اجمل خان صاحب ته ځانګړې ده، او په دویمه برخه کې اکبر هوتي صاحب موږ سره خپل نظر شریک کړی دی. د ډایرکټر اجمل خان صاحب نه زموږ ړومبنۍ پوښتنه دا وه: ډایرکټر صاحب، اول خو ستاسو ډیره مننه چې زموږ د ریډیو دپاره تاسو خپل قیمتي وخت وویستو، او دویمه خبره دا ده چې څنګه د موجوده حکومت چې د شاعرانو، ادیبانو او د آرټسټانو دپاره د کومو اعزازیو اعلان وکړلو او اعزازیې ورته ورکړلې، نو یقینا چې دا ډیره د ستاینې وړ ګام دی. خو د څه وخت نه دغه اعزازیو ملتوي شوي دي یا ځنډ پکې راغلی دی، نو هغې دا پوښتنه کوي چې یاره دغه اعزازیې به موږ ته دوباره شروع کیږي که نه به شروع کیږي او کله به شروع کیږي؟ دا اعزازیه چې کوم دا نو دا به دوباره ان شاء الله دې ته ملاویږي، خو دې کې سب خلک موږ نه پاتې شوي، موږ چې کله کم پاتې خلک چې کم دي ان شاء الله الرحمن د دې لپاره موږ کوشش کوو چې هغوی ته هم دا ملو شي، او بالکل دا اعزازیه به ان شاء الله دې ته ملاویږي. د دې نه علاوه زمونږ که صحافیان وروڼه دي نو د هغې دپاره کالونۍ شته، لکه میډیا کالونۍ شوه، خو د شاعرانو ادیبانو دپاره داسې چې شاعرانو ادیبانو دپاره یو رایټر کالوني ضروري پکار ده، ځکه چې شاعران ادیبان داسې موږ وینو چې هغې ډېر د غربت زندګي تېروي. نو ستاسو په ترجیحاتو کې داسې څه پالیسي شته؟ موږ په دغه کې هم دې سره سره ګورو، اوس موږ دې ته صحت انصاف کارت چې کوم دی هغه موږ وزیر اعلی صاحب اعلان وکړ ان شاء الله دغه به مو ته ملاویږي. موږ لګیا وو چې موږ څونه ښېګړه کولی شو آرټسټانو سره، شاعرانو سره، فنکارانو سره، نو موږ چې دا موږ وکړو په هره طریقه باندې ان شاء الله دغه به هم په دې باندې هم سوچ روان ان شاء الله دا به داسې وخت به راشي چې دا خواب به مو ستاسو پوره شي. د دې نه علاوه بعضې زموږ لیکوال یا فنکاران، آرټسټان، هغې که چېرته د حج د مقدسه فریضه ترسره کول غواړي، نو کلچر ډپارټمنټ په دې کې هغې سره څه مرسته کولی شي؟ د دې لپاره خو موږ سره داسې ان شاء الله دا هم ستا یو ډېر ښه کوېسچن دی. موږ سره د دې خلکو دپاره ګوره د ګور کپن دپاره هغې دپاره موږ ورکوو چې کوم بیمار شي هغې دپاره موږ ورکوو، ټیک ده. ان شاء الله دا هم ستا د یو خبره دا به موږ مخکې کوو ان شاء الله، په دې باندې به هم څه نه څه کار موږ کوو ان شاء الله ستاسو په دې وینا مطابق. حالانکې موږ کوم چې بیماران شي هغې ته او چې کوم وفات شي هغې ته ګور کپن دا زموږ دا کمپوننټ شته، خو ستاسو دا چې کوم د حج دا خبره وه نو دا پکې لا موږ اچولې نه، ان شاء الله په دې باندې هم سوچ کوو. ډېره مننه جي. بل اکثر موږ وینو ګورو زموږ لیکوال یا کو فنکاران دي هغې د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تېروي، خو د هغې ارمان او خواهش دا دی چې زما بچی دی تعلیم حاصل کړي، زما بچی دی په اعلی یونیورسټو کې تعلیمونه وکړي. نو د کلچر ستاسو د اړخه څه داسې پالیسۍ یا څه داسې ترجیحات شته چې دغه شاعرانو، ادیبانو د بچو د تعلیم دپاره هغې سره څه مرسته ممکنه ده که نه؟ مونږ اوس فلحال د چاینس کې یو ایم ای یو کو چې هغې کې فاین آرټس 100 کسان به هر کال چې کوم دی فولي فنډډ هغه به هغې هلته کې غواړي، خو چې د آرټسټان شاعران د دې بچي دونه د هغې قابل چې هغه هلته مونږ ولېږلی شو، نو دغه یو کمپوننټ مونږ سره شته ان شاء الله الرحمن چې دغه به مونږ فولي فنډډ چاینا سره مونږ دا اګریمنټ وکړو، نو مونږ به ان شاء الله 100 کسان چې کوم دی هغه به هر کال مونږ لیږو. بل پوښتنه جي دا ده چې اکثر مونږ وینو ګورو چې د کلچر ډپارټمنټ د اړخه، ډایرکټریټ د اړخه په مختلفو علاقو کې د مشاعرو انعقاد کیږي. خبره دا ده چې شاعرانو ادیبانو یو دا شکایت او ګیله ده چې دا زموږ فیلډ دی، زموږ میدان دی، د مشاعرو په انعقاد باندې مونږ ډېر ښه پوهېږو، نو که د کلچر ډایرکټریټ د اړخه مونږ سره ډایرکټ رابطه کیږي او زموږ په ذریعه باندې د دې مشاعرو انعقاد کیږي، نو دغه ممکنه ده که نه ده؟ اصل خبر دا ده چې لکه اوس یو شاعر دی، نو شاعر سره خو غریب سره خو ان جی او ني یا داسې لکه دا چې اوس مونږ چاته
ورکړي دي نو هغه خو شاعران پکې موږ ورته دا ویلي چې کوم ځای کې شاعري هغه به تاسو فیسیلیټیټ کوي ټیک ته هغه ته تاسو راغواړئ د خپل مشاعره به چې کوم دي نو هم دغه شاعرانه کوي او دا موږ ټول 74 تاسو کې دا موږ 21 پروګرامونه کوو د مشاعرین دي د کې زموږ یو پروجیکټ ریچ نو په هغه کې د ټولو ته موږ چې دا خلک تاسو پکې د کلچر ریلیټډ چې کوم دي شاعران چې کوم دي دا ټول پکې تاسو انوایټ کوئ د کې فنکاران دي کوم دا نچلی سطح باندې چې کوم دي کنه نو موږ چې دا ټول موږ دا ریچ پروګرام د لپاره کړو چې دا پکې اکوموډیټ شي او خلکو ته پته ولګي او نو خلک پکې روزي او بل شاعرانو ادیبانو د لپاره د ایوارډونو نو زمونږ د خیبر پښتونخوا د کلچر ډایریکټریټ د اړه خاصه منصوبې په نظر کې شته تاسو بالکل د لپاره موږ اوس اعتراف فن ایوارډ د ان شاء الله دا به زموږ د پی سی 1 د ای ډی پی زموږ منظور شوی د ان شاء الله اعتراف فن ایوارډ به پس موږ کوو د موږ د بهر نه خلک راوړو شاعران راوړو موږ بزودا موږ سره یو پروګرام را روان ان شاء الله الرحمن په دې باندې موږ کار سٹارټ دا به ان شاء الله اوس موږ ان یار کوو د سورزو کې چې کله دا بجټ ریلیز ان شاء الله دا وکړو خجی په اخره کې ک تاسو کوم ترجیحات وي د شاعرانو ادیبانو د کلچر د ودې د لپاره ترقې د لپاره موږ هو شاعرانو د لپاره فنکارانو د لپاره آرټستانو د لپاره موږ نوې موقع پیدا کوو چې موږ دا خلکو ته حالانکه ټول پاکستان کې دا فرست ټایم کې پی کې دا یو سټیپ اوچت کړو نو دا په یو صوبه کې مدا نشته ټیک ده کوم موږ اعزازي ورکو نو دا په نور صوبو کې نشته هایو زموږ نه نقلونه کوي زموږ د صوبې نه نقلونه کوي چې موږ هم داسې یو شی سٹارټ کو خدای پاک کرم دی او د مشرانو دعاګانې دي چې موږ د آرټستانو ته وظیفه کوم ورکو کوم سټیپ چې موږ کوم ورکو دا واحد په کې پی کې دا په نور صوبو کې نشته بالکل جی د سره د شاعرانو ادیبانو د آرټستانو کافی محرومو کې کمی راغلي دي او داغي جون ته ډیره بهتري او سہولتونه ملو شوې دي او هغه به دا تمل لري تاسو نه د موجوده حکومت نه چې دا سلسله دغه شان جاری وساتل شي بالکل ان شاء الله موږ تاسو سره یو ان شاء الله تاسو موږ سپورټ کوو موږ تاسو سپورټ کوو ان شاء الله دا ان شاء الله نور موږ د لپاره کوم چې تا خبرې وکړه په دې باندې موږ سوچ کوو ان شاء الله نور هم د لپاره کوو ډیر څه کول غواړو ټیک شو ډیر مننه جی تاسو موږ ته وخت راکړل تاسو یو جهان مننه جی رومبه خو اکبروتی صاحب خپل پیژنګلو کوم سره کې نو ډیر مننه بوي ډیر مننه تاسو زمانو ماشته د منوم د اکبروتیم او په محکمه ثقافت کې د جبو د ادبیاتو د سانګي چې نو په چوکې ناستم اوتی صاحب ډیر مننه موجوده حکومت یو ګټور کار کړی دی چې شاعرانو ادیبانو فنکارانو ثقافت سره تړلې خلکو لپاره اعزازي مقرر کړی دي خو د سوخ نه هغه اعزازي د ځنخ کار دي نو په دغه حواله موږ سره خپل خبري شریک کې او کوستاسو په دې حواله خپل تاثرات نو غم کوم سره شریک کړه مننه بو ډیر مننه تر څومره د چې د صوبایي حکومت د هنرمندو لپاره چې پای کې شاعران ادیبان دي پای کې سندرغاړي دي پای کې د سازندم دي یا پای کې د ثقافت او د کلچر سره تړلې خلک دي هغه ټول خلک په دې کې شامل دي چې 1500 کسانو چې 13 کال کې په 2014 کې خغیته اتم میاشتې 1.5 روپے میاش ملو شوی دا د حکومت چې کومه پالیسی وا د هغه امپلیمنټیشن یا هغه عملي کړی شوی دی یعنی هغه سکیم دغه فیز 1 چې د عملي کړی شوی دی د دویم فیز اعلان هم شوی دی خو لا تر اوسه پورې دغه لپاره پلان جوړیږي او چې کله پلان جوړ شي نو بیا به دغه لپاره باقاعده په اخبار کې اشتهار کیږي یا به په نورو ذرایعو باندې با دغه هنرمند چې کوم دی هغه به خبريږي او دغه چې کوم پالیسی جوړ شي یا کوم تګلار ول جوړ شي دغه پرانا کې به غویتا په حق چې کوم حکومت کوم اعلان کړی دی د فیز 2 یا د دویمه مرحله نو هغه به ورکړی کیږي تر څومره د پورې چې زما ذاتی نظر دی په دې باندې نو دا ډیره زیاته د خوشحالي خبره ده چې را زمنګ د هنرمند خلک زمنګ د شاعران ادیبان یا زمنګ د ساز سره تړلې خلک یا زمنګ د کرافټ سره یا زمنګ د نورو سره تړلې خلک چې غي په ثقافتي صنعت کې یا په مادي او غیر مادي فولکلور په وړاندې کولو کې خپل کردار لوبوي نو دا دی یوازې د ذات ته پرنه کې بلکې د قام د پارم کوي نو داسې خلک نازول داسې خلک په انعام باندې نازول په ایوارډ باندې نازول په نقد پیسو باندې نازول دا ډیره زیاته د خوشحالي خبره ده د خلکو هنرونه چې دي نو دا منلي دغه حیثیت تسلیمولي په دې وجه ورته د یو لیکوال په حیث د یو شاعر په حیث د قدر په نظر باندې ګورم پکار دا چې داسې نورم ډیر خخ ګټور ګامونه پورته شي او محکمه ثقافت لګیا دي کوي هم محکمه ثقافت ډیټا بیس جوړي د ټول هنرمندو چې تقریبا په زرګونو شاعران ادیبان او داسې د ثقافت سره تړلي خلک پاغه کې رجستر شو محکمه ثقافت د ای مجلې په شکل کې یون مجله چې ورته وي اغم شروع
کړی چې پاره کې د شاعرانو او ادیبانو لیکونه هم چاپ کیږي. دا غینه علاوه ای لایبرری شروع شو. دا غینه علاوه چې دینو نورم داس ډیر ګټور ګامونه پورته شو، ایگزیبیشن او شو، نمایش او شو، آرټ ګیلری په پنځتر حال کې جوړ شي. نو دا هغه کارونه دي چې دا د اتلسم ترمیم نه پس چې کله د ثقافت اختیارات ثبوت رالل نه دا غینه پس ډیر انقلابی او ګټور کارونه دي چې دا به دوام مومي او یو ورځ براشي چې محکمه ثقافت د خیبر پختونخوا به د ملک یو مثالي ادارې. اکبر هودي صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې د کلچر ډپارټمنټ په ترجیحاتو کې دا شامل دي چې پښتو ژبه د ودو کې او شاعران، ادیبان او هنرمندان ته د هغې ته د ریلیف ورکړي شي، د هغې په ژوند کې د بهتري راوستي شي. نو ستاسو په خیال باندې د کلچر ډپارټمنټ یا د کلچر ډایرکټریټ په ترجیحاتو کې دا خبره شامله ده که نه ده؟ زموږ صحافیانو رونو ته یعنی میډیا کالونی هغې دپاره شته، شاعران ادیبان هم رایټران دي، د شاعر ادیب دپاره ستاسو په خیال باندې رایټر کالونی یا د هغې د علاج معالجې سهولتونه، نو د کلچر ډایرکټریټ په ترجیحاتو کې دا خبرې شاملې دي که نه؟ تر څومره ده پورې چې تاسو د پښتو ژبې خبرو کړو نو خیبر پختونخوا کې د پښتو سره سره نورې هم ډېرې ژبې دي چې د دې ټولو ژبو د ودې لپاره د محکمې ثقافت کار کوي. تاسو د شاعرانو لیکوالو لپاره د کالونی یا د نورو نو باید چې وشي، خو هر وطن یا هر د وطن ادارې چې دي نو هغې خپل مالی توان ته ګوري یا وسایلو ته ګوري چې وسایل راشي نو دا به هم وشي. زمونږ شاعران، زمونږ ادیبان، زمونږ لیکونکي د دوی ډېر لوی کردار دی. د دوی د کردار نه بیخي انکار نشي کېدی. د دوی د قام په جوړولو کې، د انساني ټولنې په پرمختګ کې د شاعر ادیب د ټولو نه مهم کردار دی، ځکه چې دوی د لیک په ذریعه باندې شعور بیداروي. نو امکانات لري چې د پراروان وختونو کې داسې قسمه پروژې شروع شي او وشي. حیات اقبال حیات FM 93 ریډیو دلبر.